نو دغه چل مې وکړو. زه پوخ افغان یم، زه په تا مړ یم، زه د جنوبي وزیرستان مسید یم او د تا پیسونو ته زه شپې تېروم، تل د ژوندی وې، زما وجود داسې تریږي را تریږي. 100 کمنټونه به مې اوله کې مې درته خرابه خبره وکړله، بخښنه غواړم. تا ما ته ملحد لیکلي ځکه داسې درته مې لږ ګپ مې در باندې ولګو چې خفه سوی نه یې. ما وی چې بنا ور جوړه که خبرې تاسې خو مې نه اخلي، دته خو چې متفق کس وي هغه خو را پرې خاندي، بیا مو نه اخلي. ولا ته د ژوندی الله دې خوشحاله او سوکاله د وزیرستان کې د ګیلمن د کلي نه لرې او که نږدې؟ نه، د وزیرستان کې مسجد یو منظور سره چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ لا جوړ شوی نه و، دې نه مخکې مسعود تحفظ مومنټ ملګری تر هغه وخته تر اوسه پورې په کلکه افغاني مینه باندې لر او بر باندې ولاړ یو. څوک چې په افغانیت کې شک ګڼي هغه د ډي ان اے ټیسټ وکړي، کیدای شي پکې نور څوک ملوث شوي وي. قربان بس ما باندې خو د وزیرستان ځوانان په دا ډول ګران دي چې ته یې فکر لا نشې کولی. دوی غیرت، دوی هغه بس یو ګیلمن مثال دی نو چې ګیلمن رایاد که بس ټول وزیرستان همدغه ډول دی. قسم داسې به ما ډیوټي ډېره سخته ده، کار مې ډېر سخت دی. په یوه بجه مې کار ختم شي دوبۍ کوي. اوس تقریبا 3-4 غنټې زه تا لایو ته ناست یم، صرف دې ته چې زه تا خبرې ګورم په همزاوي در سره تاسو سره. مونږ ته په پاکستان کې په مطلع پاکستان کې غول خوړلي دي، خپل افغانیت نه ایستلی یو. خو شکر په دې وباسو چې سوشل میډیا راغله، مونږ ته خپل کور، خپل تاریخ، خپل وینه، خپل کلچر هر څه وښودل. تاسو غوندې خلکو سره معرفي شولو، خپله ژبه رانه ورکه ده، پښتو لیکلی نه شو. خو بیا شکر دی اوس بدلون راغلی دی، خلکو ته خپله لار معلومه ده چې مونږ څوک وو، په پاکستان نه مخکې څوک وو. د اوس بل یار سره چې لګیا وې دغته اوس دومره ویل پکار دي چې مونږ کله بودیسټ وو، مسلمان نه وو. په هغه ټایم کې هغه سعود بانګش یو شعر نه دی چې عربو به ژوندی لوڼه ښخولې، ما بوتانو ته احترام لرلو. زه اخټیم نه انسانیت په ما کې اپډیټ وم. او دغه خلکو کې زه ورسره ژوند کوه، دلته مونږ ورسره مزدوران یو، لکه په ډیجیټل غلامان یو ورسره. صحیح شو، هغه ماشومان چې راشي د سپو غوندې غپي، هغو کې انسانیت نشته ده. خو بس لکه زمونږ وطن لوټې دی، مونږ په نورو خلکو مین شوي یو، خپل وطن نه خبره یو. په خپل وطن کې ترقي نه غواړو، نیشنلزم راته کفر ښکاري. دا ټول د دلته چې دي دا خپل وطن ته ارزښتونه ته ډېر احترام لري او نیشنلزم په ټولو کې شته دی. ورسره په مذهب پیسې ګټي او په جدید دور یې ګټي. دلته دوبۍ کې ورسره بل رقم حساب ده. سعودیه کې په یوه حج باندې 8 لکه 10 لکه د افغانستان د پاکستان د مسلمانانو نه اخلي. لکه دغو خلکو هر قسم هغه ته خپل ځان دپاره یو کاروبار سیټ کړی ده. مونږ افغانان په نورو پسې چغې وایو. زه د پاکستان افغان یم، خو د دې مطلب دا نه دی چې زه افغان یم. مونږ افغانان چې وایو زه افغان یم. صحیح شو. په پاکستان کې دغه کوم ډیورن لاین چې دغه د یو کس د فیصلې د وجې ده، زمونږ زړونه، زمونږ وینه، زمونږ رواج، زمونږ هر څه تړلي دي. زه د افغانیت نه په د 70 کاله پاسپورټ باندې نشه بیلېدلی. دا کرښې هغه دیدار وزیر یو شعر ده، شعر مې نه ده چې دا سپېره کرښه مو چې ترمنځ نه وه، زموږ نیکونو به په خوست کې اتڼونه کول. نو دا یو آسیب ورور منه خبره اوږدېږي، ته به رانه بور شوې وې. بدلون راغلی دی تاسو په وجه. زه ډېر لوستی کس نه یم، یو ډریور یم. صحیح شوه. خدای تاسو خلکو په برکت باندې موږ په تر میرویس نیکه نه ونسه تر اوسه پورې په هر څه باندې سر خلاص شوی ده. وخت را روان دی، انشاءالله نه امیده کېږو به نه. خپله مبارزه دوامداره ساته او خلکو په ذهنونو کار کوه. او د بل یو ملګري خبره کوله په هغه د ټریلر ډریور چې وی چې صاحبان هغه د تخم د تخم. نو موږ چې جاهلان را لوی شو، جاهلان جوړ شوي بلډینګونه به بیا وران کو. لکه تعلیم ضروري دی. افغانستان دغه خلک د کوم اوس حکیمان څه دي 10 کاله پس به وایي چې یاره موږ نه غلطي شوې وه. دغه به کېږي. لکه بدلون نه بغیر بله لار نشته. تا چې کومه سعودي خبره وکړله هغه خلک ته پته ولګېدله چې دنیا په بله روانه ده. موږ که دلته هغه حساب چلاوو، موږ به دا رامل راته پاتې وي، د خړ رامل. بالکل.
نو اوس ته لږ خبره وکړه خو ما در سره چلو وکړه صحیح شوه نه هېڅ خبره نشته زموږ د زړه سر یې بس ټول وزیرستان ته زموږ د خوا نه ځانګړی سلام مننه ورور قربان سم مننه اوکې بار دې سم یوه نړۍ مننه ښه دا خو د موږ د وزیرستان چا بیان